عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم قاری صاحب چې وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. څنګه د روزانه خې طبيعت کې ښه دی؟ مننه ته ښې جوړې بیدارې الحمدلله ستاسو دعاګانې دي او خیر خیریتونه دي او تاسو خپل طبيعتونو خبرې را سره شریکه تاسو ښه طبيعتونه مزاجونه هم ښه دي. کور ودان بیخي एकदम زبردست دی ډیره مننه او الله دې خوشاله ښاد او باد ساته. او موجوده ټیم کې د کوم ځای نه موږ سره په لاین باندې یې؟ جلال آباد نه ډیره مننه الله دې خوشاله ښاد او باد. کاوی نه پته لګي جلال آباد نه هو د کامې شراب څکم خاصه دا زموږ د ټولو پښتنو دي اوري خاجي ډیره مننه پروګرام ته پراتک زه تاسو ته هرکله دا د کله سکلي وټکا د کله سکلي نه دا ډېر ښه شی ده ګوره دومره ښه شی ده کنسیلیس کې سړی هوښیاروي مثلا چې ډیره مننه خوند کوي ډیره مننه او زمونږ نن موضوع چې کومه دغه په رکوع او سجده باندې ده که تاسو خپل اواز موږ سره شریک کړئ د موږ سبق باندې که تاسو خپل اواز موږ سره شریک کړئ ډیره مننه به وي. صحیح ده بسم الله الرحمن الرحیم تور پیکی دی بند یار بند په بند ما تاسو سبق ویل دي ته چې شایسته یې ما ګودر ما تاسو سبق ویل دي سبق وایم که نه ښه الحمدلله وایم او الحمدلله وایم په بام رو راځه په زنا الحمدلله پښتو کې هغه معنا لري که نه ماشاءالله ډیر ښه وخت ته غواړم الله دې خوشاله ښاد او باد ساته. ډیره مننه او ډیره مننه او چې دغه زموږ د مسلمانانو دغسې حل وي نو بیا زه نو زموږ اخر قبر هم دغه قبر ته به تلل راځي موږ له او بس څه ویلی نه شم. الله دې موږ ټولو ته هدایت وکړي او دا ملګری زر محمد صاحب ما تاسو ته کال وکړو زموږ کال اکسپټ کړئ او عبیدالله صاحب السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالد محترم